أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء شپږم سپارہ آیت نمبر 171. دین مخکې د یهودیانو متعلق ذکر شو، د هغې گمراهی بیان شوه، بیا هغې ته د ایمان دعوت ورکړی شو. اوس یو ځل بیا الله پاک اهل کتابو ته خطاب کوي، خو دلته د اهل کتابو نه مراد عیسایان دي. او کوم وخت کې چې قرآن مجید نازلېده نو په هغه وخت کې د عقیدې په اعتبار سره د عیسایانو درې ډلې وې. یو ډله د عیسایانو د هغې عقیده دا وه چې الله پاک د حضرت عیسی علیه السلام په شکل کې راکوز شوی دی، او نعوذ بالله عیسی علیه السلام په خپله خدای دی. د یوې ډلې دا عقیده وه. دویمه ډله د عیسایانو هغې حضرت عیسی علیه السلام ته د خدای زوی ویلو، وی د پلار نشته دی، بغیر د پلار نه پیدا شوی دی، لہذا نعوذ بالله دی د الله زوی دی. څنګه چې قرآن مجید کې الله پاک د هغې دغه خبره ذکر کړې ده، وقالت النصارى المسيح ابن الله، چې عیسایان وایي چې حضرت عیسی علیه السلام د الله زوی دی. او کوم خلقو چې حضرت عیسی علیه السلام ته خدای ویو، نو د هغې خبره هم قرآن مجید کې الله پاک ذکر کړې ده، ان الله هو المسیح، چې الله پاک هم دغه مسیح یعنی عیسی علیه السلام دی. درېیمه ډله د عیسایانو هغې د دریو خدایانو قایلو، چې هغې ته د تثلیث عقیده ویلی شي. هغې به ویل خدایان درې دي، یو الله دی، او دویم حضرت عیسی علیه السلام دی، او دریم خدای مریم بیبي ده. بیا د تثلیث په عقیده کې ځان له دوه ډلې وې. نو یو ډلې پکې په دې دریو خدایانو کې مریم بیبي شاملوله، او دویمه ډله چې په دې کې وه نو د مریم بیبي په ځای باندې هغې حضرت جبرائیل علیه السلام په دې دریو خدایانو کې شامل کړه، وی خدایان درې دي. نو په دې دریو واړو ډلو باندې الله پاک په دې آیت مبارک کې رد کړی دی، او عیسایانو ته دعوت ورکړی دی چې
چې تاسو په دین کې د حد نه مه تېرېږئ. لا تغلو، غلو مه کوئ. غلو معنی ده د حد نه تېرېدل. چې کوم حد الله پاک مقرر کړی دی چې هغه په دلایلو سره دا خبره ثابت ده چې الله یو دی، څوک ورسره شریک نشته دی، د الله نه سوا بل څوک خدای نشته دی، بل څوک د عبادت لایق نشته دی. نو د دې عقیدې نه تاسو مه وړاندې کېږئ، د حد نه تجاوز مه کوئ. او د الله په شان کې هغه خبره کوي چې کومه د الله د شان سره مناسب وي. نو الله سره څوک شریک شته دی، نه د هغه اولاد شته دی، نه بیبي شته دی، نه خاندان شته دی، نه مور او پلار شته دی، نه بچی شته دی، او نه دې څیزونو ته ضرورت شته دی. نو الله یو دی، د هغه سره هیڅوک شریک نشته دی. نو د الله په شان کې چې کومه خبره کوي نو هغه حق او سچ خبره وکړي، د ځان نه خبرې مه جوړوي. بیا د عیسی علیه السلام متعلق چې کوم حقیقت دی نو هغه بیان کړی دی چې حضرت عیسی علیه السلام دا د مریم بیبي زوی دی، د معجزې په طور باندې الله پاک پیدا کړی دی او د الله رسول دی، رسول الله. نو چې د الله رسول دی نو معنی دا شوه چې د الله زوی نه دی او دریم خدای نه دی او بعینه خدای نه دی، ځکه رسول د الله دی. او دویم صفت د حضرت عیسی علیه السلام وکلمته، د الله کلمه ده. نو کلمه دینه مراد کن کلمه ده. کن معنی ده اوشه. الله پاک چې کوم یو څیز پیدا کوي نو دغه کلمه د کن ورته ووایي نو هغه وشي. امام غزالی رحمه الله په دې آیت مبارک باندې تفسیر معارف القرآن کې دا خبره مفتی شفیع صاحب رحمه الله نقل کړې ده. امام غزالی سے فرمایي چې د انسان په پیدایش کې دوه عامله کار کوي، عمل کوونکي څیزونه، د هغې نه انسان په وجود کې راځي. نو لومبنی عامل هغه په هغې کې نطفه ده د انسان، د منی ساس کې دی. او دویم عامل هغه د الله پاک هغه کلمه د کن ده چې نطفه د زنانه رحم ته داخله شي او په هغې باندې 3 چلې تیرې شي، بیا پکې الله پاک روح واچي، لفظ کن ورته ووایي، هغې سره هغه ماشوم د مور په ګېډه کې ساه واخلي او ژوندی شي. نو دغه دوه عاملین دي د انسان په پیدایش کې. خو د عیسی علیه السلام پیدایشو په عجیبه او ناشنا طریقه باندې شوی دی. د مریم بیبي نکاح او واده نو شوی، بدکاري هم نه ده کړې. نو نطفه د نطفې والا عامل هغه پکې کار نه دی کړی، صرف کلمه د کن هغې په نتیجه کې الله پاک پیدا کړی دی. لفظ کن ورته ویلی چې پیدا شه، او دغه کن کلمه دغه الله پاک حضرت جبرائیل علیه السلام ته هغه روح ورک د عیسی علیه السلام، او جبرائیل علیه السلام راغی د مریم بیبي په گریوان کې پوکې ووهه، د الله هغه حکم د هغې بدن ته داخل کو او د هغې نه د هغې حمل شو. نو دا هغه کلمه ده چې الله پاک مریم بیبي طرف ته رالیږلې وه. یو صفت بیان کړ رسول الله، دویم صفت وکلمته، او دریم صفت وروح منه چې دا روح دی د الله پاک د طرف نه. نو روح په مختلفو معنو باندې استعمالیږي. یو روح په معنا د طهارت او د پاکیزګۍ استعمالیږي چې د کوم یو څیز طهارت او پاکیزګي عرب بیانوي نو هغې دپاره روح لفظ استعمالوي. نو چونکه حضرت عیسی علیه السلام په مور بیبي باندې یهودیانو تهمت او الزام لګولی او الله تبارک وتعالی د مریم بیبي طهارت هم بیان کو او د عیسی علیه السلام طهارت او پاکی هم بیان کړه چې په دې کې د نطفې هغه ګنده ماده هغه شامل نه ده، صرف د الله هغه کلمه پکې شامل ده. نو ځکه ورته روح منه یا ورته روح الله ویلی شي. نو چې دا درې واړه صفات بیان کړل نو بیا الله پاک دغه یهودیانو ته عیسایانو ته دعوت ورکړه د ایمان چې د توحید عقیده اختیار کې په الله باندې ایمان راوړې
او د الله په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راوړي. نو عیسی علیه السلام نه خدای دی، نه دریم خدای دی او نه د خدای زوی دی، بلکې د الله د رسولانو په ډله کې شامل دی. نو تاسو مرته د الله رسول او په دغه بنیاد باندې تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ. د دعوت ورکو یهودیانو او عیسایانو ټولو ته، ځکه یهودیان د عیسی علیه السلام د نبوت او د رسالت نه منکرو او عیسایانو ورسره دومره محبت وکړو چې کله به ورته د خدای زوی ویلو، کله به ورته دریم خدای ویلو، کله به ورته بعینه خدای ویلو. نو دا غینه الله پاک منع فرمایله چې تاسو درې خدایان مو وایه. دا عقیده پرېږدئ، دې نه ځان بچ وساتئ، د یو خدای عقیده اختیار کړئ، ځکه الله یو دی. نو دې کې ستاسو دپاره خیر دی. او تاسو چې کومه خبره کوئ د عیسی علیه السلام باره کې چې نعوذ بالله دی د خدای زوی دی، نو الله د دې خبرو نه پاک دی، د هغه اولاد نشته دی، نه اولاد ته ضرورت شته دی، بلکې د ځمکې اسمانونه او په دې کې څه دي دا ټول د الله دي، دا الله پیدا کړي دي، د دې مالک او خالق الله دی. نو اولاد ته هم ضرورت نشته دی. او آخري جمله د دې آیت مبارک الله پاک خپل صفت بیانوي وکیله لفظ باندې چې الله پاک ستاسو کارساز دی او د هغه کارسازي هغه ستاسو دپاره کافي ده. نو تاسو یو الله ومنئ، په یو الله باندې ایمان راوړئ. یا اهل الکتاب، اے اهل کتابو. خطاب عیسایانو ته دی، خو یهودیان پکې هم شامل دي، ځکه چې هغې هم د حد نه تجاوز کو. لا تغلو فی دینکم، تاسو غلو مکوئ په خپل دین کې. که یهودیان دي نو هغې ته دعوت دی چې تاسو د عیسی علیه السلام د نبوت او رسالت نه انکار مکوئ، بلکې هغه ومنئ، ایمان پرې راوړئ او تهمت په هغه باندې مه لګئ او د هغه په مور بیبي باندې هم تهمت مه لګئ. او که عیسایانو ته دعوت شي نو هغې ته دا دعوت دی چې ستاسو په دین کې هم د الله پاک د وحدانیت عقیده شته دی، نو یو الله باندې ایمان راوړئ، د حد نه تیریږئ مه. ولا تقولوا او موایه تاسو علی الله د الله په شان کې الا الحق مگر حق او سچ خبره کوي چې الله یو دی، اولاد نشته دی، نور سره څوک شریک شته دی، نه بل خدای شته دی. اوس د عیسی علیه السلام متعلق الله پاک وضاحت کوي چې عیسی علیه السلام حیثیت څه دی. انما المسیح، یقینا مسیح د عیسی علیه السلام لقب دی. عیسی ابن مریم، اغا عیسی علیه السلام زوی د مریم بیبی دی. او عیسایان وویل ان الله هو المسیح، چې الله پاک مسیح دی خدای دی. دا د هغې عقیده وه. نو الله پاک ورته فرمایي چې مسیح څوک دی؟ خدای نه دی. عیسی ابن مریم، هغه عیسی علیه السلام دی چې زوی د مریم بیبي دی، مور شته دی، پلار نشته دی، په یو واسطه باندې الله پاک پیدا کړی دی. رسول الله، او د الله رسول دی. نو نه الله دی، نه دریم خدای دی، نه د خدای زوی دی، بلکې د الله رسول دی. وکلمته، او د الله کلمه ده. او کلمه کن لفظ دی چې اوشا نو هغه څیز پیدا شي، په وجود کې راشي. نو د عیسی علیه السلام د پیدایش دپاره هم الله پاک دغه کلمه د کن استعمال کړې ده. نو ځکه ورته کلمته ویل شي یا کلمت الله ورته ویل شي، د الله کلمه، د الله کلام. القاها، رسول با الله پاک دغه کلمه د کن الی مریم بیبی ته د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې، چې هغه ته د عیسی علیه السلام هغه روح ورکو او هغه روح حضرت جبرائیل علیه السلام د مریم بیبی په گریوان کې پوکې ووهو، هغه روح داخل شو د مریم بیبی ګیډې ته. وروح منه، او حضرت عیسی علیه السلام روح دی، منه د الله پاک د جانبه. فآمنوا بالله، نو تاسو ایمان راوړئ په الله پاک باندې. الله یو اومنئ، څوک ورسره شریک مه ګرځوئ، د اولاد دعوې ورله مه کوئ.
ورسله او داغه په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راوړی چې په هغې کې حضرت عیسی علیه السلام هم شامل دی او دغه شان یهودیان عیسیان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت او رسالت نه انکار کو ناغم پکې شامل دی چې تاسو په عیسی علیه السلام هم ایمان راوړی او په نبی علیه السلام او په ټولو پیغمبرانو ایمان راوړی بیا د یهودیانو د یوې ډلې عقیده د دریو خدایانو وه چې یو الله دی یو عیسی علیه السلام دی یو مریم بیبي ده یا یوې ډلې پکې د مریم بیبي په ځای حضرت جبرائیل علیه السلام شامل کړی نو هغې ته الله پاک فرمایي ولا تقولو او مه وایه تاسو ای عیسایانو ثلاثتن چې خدایان درې دي انتهو دې نه ځان بچ کې دا عقیده پرېږدی د دریو خدایانو د یو خدای عقیده اختیار کې خیر لکم دا به بهتر وي ستاسو دپاره په دې باندې به تاسو ته الله پاک د دنیا او د آخرت خیرونه درکړي د آخرت د جهنم د همیشه اور نه او د همیشه عذابونو نه به الله پاک ستاسو حفاظت وکړي انما الله یقینا الله پاک اله واحد هغه یو معبود دی یو اله دی د هغه سره څوک په عبادت کې شریک نشته دی په ذات کې ورسره شریک نشته په صفاتو کې په اختیاراتو کې په عباداتو کې هیڅ اعتبار سره هغه سره څوک شریک نشته دی نو تاسو هغه یو الله ومنئ په هغه باندې ایمان راوړئ بیا کومې ډلې چې د الله پاک دپاره د اولاد دعوه کوله او دی ویل وقالت النصارى المسیح ابن الله چې مسیح یعنی عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو په هغې باندې مرد کوي سبحانه الله پاک دی ان د دې خبرې نه یکون له چې وي د هغه ولد اولاد څنګه چې ستاسو عقیده ده او تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله زوی دی نو الله د دې خبرو نه پاک دی اولاد یې نشته دی له شته دی د الله پاک دپاره ما هغه ټول څیزونه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي دا ټول د الله دي دومره لویه خدایي ده د هغه دومره لوی قدرت او طاقت دی د هغه دا لوی لوی اسمانونه بغیر ستنو پیدا کړي دا لویه ځمکه پیدا کړې ده بیا ځمکې د پاسه دا درانه درانه غرونه یې ښودلي دي دا ټول د الله په وحدانیت باندې دلیل دی چې الله یو دی څوک شریک ورسره نشته دی وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله پاک کارساز د ټولو خلقو نو تاسو د الله نه سوا بل چاته خدای او کارساز مه وایئ یا اهل الكتاب اے اهل کتابو یهودیانو عیسیانو لا تغلو فی دینکم تاسو د حد نه مه تیریږئ په خپل دین کې ولا تقولو او مه وایئ تاسو علی الله د الله په شان کې الا الحق مگر حق او سچ خبره کوئ انما المسیح یقینا مسیح عیسی ابن مریم اغه عیسی علیه السلام دی چې زوی د مریم بیبي دی رسول الله د الله رسول دی وکلمته او د الله کلمه ده القاها رسول و الله پاک دا کلمه د کن الی مریم بیبي ته وروح منه او اغه روح دی د الله پاک د جانبه فآمنوا بالله تاسو ایمان روړی په الله باندې ورسله او داغه په ټولو پیغمبرانو باندې ولا تقولوا او مو وایه تاسو ثلاثه چې خدایان درې دي انتهو ځان اوساتئ د دینه منه شئ د درې خدایانو د عقیدې نه درې دي او نه دوه دي بلکې یو الله دی نو چې تاسو دینه منه شئ خیر لکم نو د توحید د عقیده غوره او بهتر ده ستاسو دپاره انما الله یقینا الله پاک اله واحد هغه یو اله یو معبود دی څوک ورسره شریک نشته دی سبحانه هغه پاک دی ان د دې خبرې نه یکون له ولد چې وي د هغه دپاره اولاد هم نشته دی له ما فی السماوات شته دی د الله دپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي د دې ټولو خالق او مالک الله دی وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله پاک کارساز د ټولو خلقو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.